دغه شعرونه د صافي صاحب په فرمایش باندې وایم او دوی غوښتنه وکړه چې خوږو خوږو خلکو له دا خوږې خبرې ساته دلته څوک ستا انسانیت نه مني ښکرې ساته او د دې نه مخکې چې په ځمکه د لیوانو ښکار شي که د وخت څانګه ماتېده د فن وزرې ساته ما ته به پلار ویل چې مونږ من پرست خلک یو په کور کې خامخا یو دوه سپینه کونترې ساته مور به مې وی چې یا به یم او یا به نه یم خو خوار او یتیم ته د کور دواړه تنبې لرې ساته مشرۍ لور مې راته نن په ټیلیفون کې ویل چې خلک اخترې کوي او ته ورله باډرې ساته او دا پښتونخوا دا د ببرو سرو بازانو کور دی دلته چې ګرځې نو بڼې خپلې ببرې ساته پروازه دا بې اجازې ماران څوک نه لوبوي ته خو یاران ساتې خو ځان یې د ډغرې ساته که ټول اختیار د ژوندانه درکړي نو څه د خیال دی هسې که تاله سړی زړه درکړي نو څه د خیال دی هغه چې ته یې د مودو د دیدن تږی ګرځې هغه که لپه کې اوبه درکړي نو څه د خیال دی او ځکه خوږو درله تراخه درکړل خو زوړ دستور دی خو چې تراخه درله خواږه درکړي نو څه د خیال دی او مزدوره دې وخت کې دا خلک چې د لوږې نه مري که یو سړی راشي او وړه درکړي نو څه د خیال دی پروازه چا پسې چې ته ټوله شپه چغې وهې که ناڅاپي راشي او زړه درکړي نو څه د خیال دی